استرالیا په ځنګلونو کې د شدید اور لګېدو له امله په زرګونو وحشي څاروي له منځه تللي دي. ځایي چارواکي وایي چې د اور د کابو کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د کنین په نوم دغو مرغانو په مصر کې هجوم راوړی او ویل کېږي چې شمېر یې په لکونو دی. سختو طوفانونو سعودي عربستان، لبنان، لیبیا، مصر او فلسطین په نښه کړي دي. ویل کېږي دا طوفانونه تر دې حده شدید دي چې ونې له بیخه وباسي. په نړۍ کې د کورونا یا کووډ-19 وایروس مخ په زیاتېدو دی او زیاتره هیوادونه عمومي قرنطین اعلان شوي دي. او ایرلینډ کې په سلګونو بیزوګانو په ښار هجوم راوړی دی.